مولا حسن اخوند څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. مولا حسن اخوند وایي طالبان دې شکر او پر ولس رحم وکړي، که نه واکمني به یې نسکوره شي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت لومړی وزیر رئیس الوزرا مولا حسن اخوند ولس ته خپله لومړنۍ وینا کې پر طالبانو غږ کړی چې د واک ترلاسه کولو دې شکر وکړي او له افغانانو سره دې ښه او مهربانه چلند وکړي. نوموړي د طالبانو پر والیانو او ولسوالانو غږ وکړ چې د هغو خلکو فریاد واوري چې د چارواکو دروازه کې ولاړ دي. د طالبانو رئیس الوزرا خپل حکومت چارواکو او عامو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که په خپله بریا شکر ونه کړي نو یو ځل بیا به واک له لاسه ورکړي. د مولا حسن اخوند د وینا ډیره برخه پر پخواني حکومت نیوکې وې او ادعا یې وکړه چې د طالبانو راتګ سره افغانستان کې وضعیت ښه شوی دی. نوموړي وویل افغانستان کې نیستي او بیکاري د طالبانو له راتګ مخکې هم موجوده وه، خو زیاته یې کړه چې که چیرې ولس د طالبانو ملاتړ ونه کړي نو د ده په وینا خدای پاک به ډېر ژر اوسنۍ ستونزې حل کړي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. والسلام.